السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو څنګه یې خیر دی ما ته ولږ اواز ووایه چې کلیر دی که نه دی میرے جسم میرے مرضي په دې باندې در سره یو څو خبرې کول غواړم که زما اواز کلیر وي نو ما ته ووایه یو کس کمنټس وکړئ چې اواز کلیر دی یا نه دی ډېر اهم پیغام در سره شریکوم ډېر اهم خبره ده هغې کې زموږ د پښتو د معاشرې لپاره اصل کې ملګرو څونه سلامونه چې را روان دي وعلیکم السلام دغه راغلی دی چې میرا جسم میرا مرضي ناول خو هغې ته تاسو وګورئ د هغې د شکل ته وګورئ د هغې د مخ ته مونږ نه دي کول داسې خبرې په کار چې مطلب یو انسان مخ ته الله د نورو نه جوړ دی خو د بار نه یوه عیسایڼه راغلې ده یوه هندۍ راغلې ده هغه دلته په پاکستان کې دغه اور خورئ دغه عذاب خورئ چې میرا جسم میرا مرضي یار زموږ خو شکر الحمدلله الحمدلله شکر الحمدلله چې مسلمانان پیدا یو پښتانه پیدا یو په دې فخر کوله په پښتنو کې به داسې خبره نه وي شوي چې د اوسه پورې یوې پښتنې پیغلې اواز چوت کړی وي چې میرا جسم میرا مرضي که کېږي هم په دغه نورو علاقو کې کېږي په بل ځای کې کېږي نو ملګرو د دې خو ښه سخت د دې مخنیوی په کار دی لار نیولې په کار ده دوی ولې له آزاد مار اجازت هم ورکړو دلته پکې هغه یو مسلمان ورته یو ټیک خبره کړې وه حالانکې نوم یې راله نه راځي خو په میډیا ورته دغه خبره کړې وه چې ستا په جسم کې څه دي هغه غریب ګناهګار شوی دی هغه غریب اوس ګناهګار دی میډیا والا ورته وایي تا دې ته غلط کنځل کړي یار ښځه څه شی دی ښځې له خپل حقوق خپل دغه ورکول په کار دي خو دونه نه چې میرا جسم میرا مرضي د دې په جسم کې دي څه یار دغه نه خو به د چا خبره مړه دغه د پنجاب میخه به تې ښیي میخه تې بهتر ده دا خلکو ته نارې وایي میرا جسم میرا مرضي شکر الحمدلله په دې باندې ټول پښتانه فخر کوئ ویاړ پې کوئ چې شکر دی په پښتنو کې دا اواز چا نه دی چوت کړی که چوت شوی دی په پنجاب کې چوت شوی دی که بیا پنجاب کې هم چوت شوی دی نو هغه د پنجاب نشي کېدی غالبا د بل ځای ده خو الله دې وکړي دغه ورکوټې پیغام مې درکړ چې خدای دغه عذاب ختم کړي دغه آفت ختم کړي ډېره مننه مو کومه شپږ 200 کسان یو ټولو ته سلامونه ویډیو دې سره مخکې شیر کړئ د ملګرو ته دغه پیغام ورسوئ چې الله وکړي چې دا عذاب ختم شي والله دلته شپږ ورځې بارانونه ورېږي دا د عذاب نښې دي دا د رحمت بارانونه نه دي ګوره که زمونږ د استادو دا خیال وي چې دا د رحمت باران وي دا د عذاب نښې دي الله دې هر مسلمان دې دغه عذاب نه بچ کړي او دغه زنانو ته دې الله اول ښه لار نصیب کړي او که ښه لار نه وي خدای دې تباه او برباد کړي سره د ټولو چې دا کمې ورسره ملګري دي ډېره مننه وروره سلام علیکم بس دغه پیغام دی که مخکې شیر کوئ تاسو څه خو که نه شیر کوئ